السلام علیکم ورحمت الله. محترمینو، یوه دعا ده چې ثواب یې تر عقل وتلی دي. و یو حاجي راغلی، حج یې وکړي، یو دعا یې وکوله، رخصت شو، پر کال بیا راغلی، بیا هغه رنګه ودرېدی چې لاس یې پورته کړو، حتمي اواز ورباندې وسو. الملایکو تر اوسه هغه ثواب نه دی پوره کړی، تر اوسه د هغه ثواب پای ته نه دی رسولی. ملایکې ثوابونه لیکي، اعمال خو لږ دي، اوس لمونځ دی موږ تاسو وکړو، لږ عمل دی، کوم ثواب یې ملایکې لیکي بیا ډېر وي. دا د الله احسان دی پر موږ په برکت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ د هغه امتیان یو. دعا زه دراستوم، په لیکایي بڼه یې هم دراستوم. الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم، عدد خلقه كله ما علمت منه وما لم أعلم. متشابه کوي وما لم أعلم وایست. دا ډېرو کتابو دا دعا راخستې ده. صفات 288 ادعاء المعصوره وادابه، دغه مسلې په 1520 هجري کې وفات شوی. او دغه رنګه یوسف اسماعیل مهنی رحمت الله علیه په حجت الله علی العالمین په معجزات سید المرسلین صفحه 1520 کې، او دغه رنګه کشف القناع صفحه 134 هغه وایي اثارو کې راځي ان رجلا یو سړی ورځ د عرفات دا دعا وکړه. او نور کتابو کې وایي د بیت الله شریف سره دا دعا وکړه. بیت الله شریف کې دا دعا وکړي، په عرفات کې مو کې، په مینا کې مو لږ الفاظ دي. الله ډېر ثواب راکړي. تر آینده کال پورې ملایکې یې ثوابونه لیکي، نو څونه اجر او څونه ثواب وي. نورې دعاوې هم زه دراستوم، راسره ملګري سي د عرفات دعاوې، د ملتزم دعاوې، د طواف دعاوې چې ډېر اجر او ثواب لري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.